د شهزاد محمدي له ورلډ کپ څخه ایستل آیا د افغانستان کرکټ بورډ دغه فیصله صحیح وکړه که غلطه؟ ګران ورونو تر ټولو مخه به زه تاسو ته د شهزاد محمدي د تورو لوبو په باره کې څو معلومات درکړم. شهزاد محمدي په تیر ایشیا کپ کې د انډیا په خلاف باندې سیلیز وواله. له هغه بعده شهزاد محمدي ډېرې زیاتې لوبې وکړلې. له هغه بعده شهزاد محمدي په یو لوبې کې هم نه ده ځلېدلی او تر شل یې زیاتې منډې نه دي جوړې کړې. بالکل دا موږ منو چې شهزاد محمدي یو ښه لوبغاړی و او د افغانستان لپاره ښه لوبې وکړې او د افغانستان لپاره ډېرې ښه لوبې وګټلې. دا بالکل موږ منو، خو ګوره تاسو باید دې ته هم پام وکړئ چې اوس که چیرې موږ وګورو د ده پرفارمنس ښه نه و او ده ښه لوبې نه دي کړې. دا اوس په 2 ورلډ کپ میچونه ده وکړل چې په دې کې هم ده ښه سکور نه ده کړی او د پاکستان په خلاف باندې د لوبه وکړله چې 2 اوره ولوبېدی او بیا کښېنستی، له هغه بعده بیا نه ده راولاړ سوی. نو ګوره بالکل اوس دی د ورلډ کپ څخه آوټ شو. دی څنګه افغانستان ته راورسېدی؟ اول له واره ده په میډیا باندې دا خبره وکړله چې زه له ورلډ کپ څخه آوټ کړم، زه بالکل فټ وم، زه تیار وم، ما دونه ګیم چې پریکټیس وکړئ او زه ناخبره له ورلډ کپ څخه آوټ کړم. او په افغانستان کرکټ بورډ کې دا مسلې دي، کپتان دا رقم ده، دا ښه کپتان و، دا خبرې ده راواخیستې. نو دا خو معلومه خبره شوه چې د افغانستان کرکټ بورډ کې اوس هم ګروپان شته، اوس هم پارټیانې شته او دا خو معلومه خبره ده چې اوس هم د زیاتره لوبغاړي چې دي دا د پیسو لپاره لوبېږي، دا د ملت لپاره نه لوبېږي، دا د افغانستان لپاره نه لوبېږي، دا د پیسو لپاره لوبېږي. دوی د نورو ځوانانو حق خوري. ګوره که موږ وګورو موږ په انډر 19 کې ډېر ښایسته ښایسته پلیران لرو لکه رحمان الله ګربز، درویش رسولي، وفادار مومند، بهیر شاه محبوب، دغه رقم شاهد الله کمال، ډېر ښایسته لوبغاړي لرو. که چیرې په دو لوبغاړو باندې کار وسي نو دا د افغانستان راتلونکی ده او له افغانستان څخه به یو ډېر سخت ټیم جوړ سي. که چیرې موږ وګورو ګوره د افغانستان په دا اوس ورلډ کپ کې پرفارمنس بیخي زیات خراب ده، یو هم تر 500 اوره نه دي درېدلي، په یو میچ کې هم دوی 500 اوره نه دي لوبولي. نو تاسو خپله سوچ وکړئ. ګوره دا خبرې کې راځي اوس د شهزاد محمدي بالکل پرفارمنس خراب ده، د په تیر میچ کې هیڅ لوبې نه دي کړې. د افغانستان کرکټ بورډ دغه فیصله 100% صحیح فیصله کړې ده. که چیرې 2-3 نور پلیران دا رقم سي په خپله به د افغانستان کرکټ بورډ خپل ځای ته راسي او افغانستان کرکټ ټیم به انشاءالله ډېر زبردست ټیم سي. ګوره موږ تقریبا ډېر زوري کارونه پرېږدو، راسو میچونه ګورو، خو بیا هم دغه پلیران دي، موږ هم دغه پلیران موږ تشویق کوو، خو بیا هم ګوره دوی دغه د ډالر لپاره هر پلیر ته هر لوبغاړي ته 3 زره ډالر ورکول کېږي. نو تاسو خپله سوچ وکړئ، دا هر لوبغاړی بیا زور وایي چې زه باید ولوبېږم، زه باید ولوبېږم. که د دوی پرفارمنس ښه و که خراب بس دوی به خامخا لوبېږي. نو پلیز باید افغانستان کرکټ بورډ نوي لوبغاړو باندې باید کار وکړي او دوی باید نوي لوبغاړو ته چانس ورکړي. لکه که چیرې موږ وګورو د ویسټ انډیز په دا اوس نوي بالران چې دي، ګوره د هر بالر تر 145 سپیډ زیات وي، تر 140 سپیډ زیات وي. نوي پلیران دي کې د سریلانکا په ټیم کې که موږ چیرې وګورو، د بنګلادیش په ټیم کې دا رقم ګوره 3 نوي لوبغاړي دي. نو هغه چانس ورکوي، د موږ کوم افغانستان کرکټ بورډ سره چانس نه ورکوي. دا بالکل افغانستان کرکټ بورډ دا فیصله بالکل صحیح کړې ده او باید موږ هم د افغانستان کرکټ بورډ سره ودرېږو. مننه. تر بلې ویډیو راکړئ اجازه. د خدای په امان.